قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. دا هم تازه خبر. ملالۍ یوسفزۍ له امریکا د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې پاکستانۍ فعالې ملالۍ یوسفزۍ پر متحده ایالاتو غږ کړی چې په افغانستان کې له نجونو او ښځو څخه ملاتړ وکړي. 40 کلنې ملالۍ یوسفزۍ د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې وویل چې افغانستان دا مهال یوازینی ښه هیواد دی چې نجونې پکې تعقیبي زده کړو ته لاسرسی نه لري. د ښه په خبره هغوی د زده کړې اجازه نه لري. ملالۍ یوسفزۍ وایي ښه هیله لري چې د امریکا متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره عاجل تدابیر پیل کړي څو د دې تضمین وکړي چې جنکۍ هر څومره ژر خپلو ښوونځیو ته ستنېدای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته توندلارو طالبانو بیرته قدرت نیولی دی. هغوی تر ډیره یوازې هلکان ته د متوسطه او لوړو زده کړو اجازه ورکوي. درس ورته هم یوازې د نارینه‌و لخوا ورکول کیږي. ملالۍ یوسفزۍ خپله په 2012 کال کې د ځوانې نجلۍ په توګه د پاکستان طالبانو له یوه برید څخه ژوندۍ وتلې وه. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.